اکثرا چې اروپا ته راځي پوښتنه کوي چې کوم هیواد ښه دی. پرون ما همدغه یو ویډیو همدغسې کې کړی او نن پرون 14 د روژه وه، نن 14. تاسې آب هوا ګورئ نن، او زه تاسو د پرون هم ښیم. دا د روژې مبارک 14 ده او دلته د مونږ داسې نامخدا واوره شروع شو. دا وګورئ واورې ته. کله چې راځئ نو هغه خلک چې ځینې د واورې، د باران، د ګرمۍ او د سردۍ حوصله نه لري، بیا داسې هیوادونه مه انتخابوئ چې هغې کې یو ورځ واورئ یو ورځ هم مري. نو کله چې تاسې راځئ هغه د نور حقوقي موضوعاتو ترڅنګ دغه د آب هوا موضوع هم په نظر کې ونیسئ. او که چیرې تاسې نشئ کولی چې په سوړ هیوادونو کې ژوند وکئ، نو بیا کوشش مه کوئ چې داسې انتخابونه ځان ته. ښه وخت ټولو ته، انشاءالله چې خوشحاله روژه ولرئ او الله تعالی دې زر تر زره روژه په خیر او په برکت سره پای ته ورسوي او د اختر شیبې سره یو ځای ولمانځو. خدای په امان. او دا هم د پرون ورځې ځای دی چې تاسې یې ګورئ. ښه وخت.